ځوان چې کله واده وکړ نو په لومړۍ شپه یې خپلې مېرمنې ته داسې نصیحتونه وکړل. زما 5 خبرې واوره او تل یې در سره په یاد ولره. لومړۍ خبره دا چې زه له تا سره ډېره زیاته مینه لرم، نو له همدې کبله مې له تا سره واده وکړ او دې کور ته مې راوستلې. که چیرې ما له تا سره مینه نه درلوده نو هېڅکله مې له تا سره واده نه کوم. دوهمه خبره دا په یاد ولره، زه انسان یم، فرشته نه یم. که کوم وخت له ما څخه تېروتنه کېدله نو سترګې پرې پټې کړه او بخښنه وکړه، ځکه له انسان څخه وخت ناوخت وړې وړې تېروتنې کېږي، نو هیله ده چې په وړو خبرو باندې خپل زړه بد نه کړه. درېیمه خبره دا چې که چیرې زه کوم وخت سخت غوسه اوسم نو ماته د غوسې په وخت کې ځوابونه مه راکوه، ځکه که چیرې خاوند غوسه اوسي او په دې وخت کې یې مېرمن هم په ځوابونو پیل وکړي نو دا حالات د خاوند او مېرمن د اړیکو لپاره ناوړه پایلې لرلی شي. که زه غوسه وم نو ته له حوصلې او ارامو مغزو کار واخله. که چیرې ته غوسه وي نو بیا به زه له حوصلې کار اخلم، ځکه په یو وخت کې د دواړو له طرفه غوسه او ځوابونه ورکول د واده په اړیکه ناوړه پایلې شیندلی شي. څلورمه خبره دا چې ما سره د هر ډول راز او نیاز خبرې کولی شي، خو د چا ګیلې، شکونه او شکایتونه مه راته بیانوه، ځکه د مېرمن او خاوند ژوند تر ډیره خوږ وي، خو د خواښې خبرې، د اندرور خبرې او د فلانۍ خبرې د دوی په خوږ ژوند کې زهر شیندي. نو د همدې لپاره تر ډیره حده له ګیلو او شکایتونو څخه پرهیز وکړه. 5مه خبره دا چې زړه یو دی، یا خو په دې کې مینه ځای کیدی شي او یا ممکن نفرت ځای پیدا کړي. په یو وخت کې دا دواړه شیان په زړه کې نشي اوسېدلی. که چیرې په تېروتنه کې زما کومه خبره پر تا بده ولګېده نو په زړه کې مه ساته، ما سره د زړه له اخلاصه خبرې کوه، په زړه کې د بدو خبرو ته ځای مه ورکوه، ځکه کله چې انسان په زړه کې وړو وړو بدو خبرو او خاطرو ته ځای ورکړي نو یوه ورځ هغه انسان د شیطان د وسوسو ښکار شي او په زړه کې د مینې پر ځای نفرتونه ځای پیدا کړي. نو کله چې په یوه اړیکه کې نفرتونه پیدا شي هغه اړیکه بیا تر ډیره دوام نه مومي.